دا یو ورور سوال کړی دی چې زه مالي حالاتو نه ډېر غریب انسان یم او کور کې مشر زوی زه یم او پلار زما پخوا وفات شوی دی او هېڅ د مال د راتلو څه لار نشتي کور ته او ما په دې لږ ورځو کې کار وموندو ځان له د نږدې ورځو کې د یو قصابي سره په دکان کې کار کوم خو هغه سړی دروغجن دی هغه غوښه لږه ډېرې تلي او غوښه د یو شي هغه وایي دا د پلاني شي ده او کله یو څه او زما کار وي هلته د دکان صفایي ده او غوښه وړه کول دي او راغسته دي او دا دي نو شک کې یم چې دا کار به زما دپاره حلال وي او که حرام وي او زما بله څه لار د پیسو د ګټلو نشتي الجواب دې کې شک نیسي چې دا رور اوس په لوی امتحان کې دی چې پلار د سړي نه یو ځوان هلک یو کار ورته نه میلاویږي او ټول کور او کورنۍ د الله نه بعد دته ناسي نو دا امتحانونه په دنیا کې راځي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات لازم به امتحانونه راځي نو د امتحان یو شکل نه دی بعضو خلکو ماته وایي چې امتحان دې ته وایي چې یعنې خپل به دې مري الله وایي چې امتحان به زه راولم د یرې په شکل کې د لوږې په شکل کې د غریبۍ په شکل کې د مال د کمیدو په شکل کې د نفسونو د کمیدو په شکل کې یعنې خپلو خپلوانو کې به دنه څوک کلم د میوې د کمیدو په شکل کې وبشر الصابرین الله وایي زیری ورکړه صابره خلکو ته نو دې ورور ته موږ دا وایو چې ته په یو لوی امتحان کې او امتحانونه به لازم راځي خو دا خبره یاد ساتل پکار دي دې ورور له موږ ټولو له که د صبر هغه اوچتې مرتبې ته رسېدو غواړي که نه نو په خپل رب باندې به ښه ګمان ساتي په خپل رب باندې به ښه ګمان ساتي او ښه ګمان دا دی یاده که دا خبره ښه ګمان دا دی چې ستا رب چې تا د یو حرام کار نه منع کي نو د هغې په ځای بدله د حلالو بې شماره دروازې کولاو کي دا ګوره په خپل رب باندې ښه ګمان دی کم خلک چې په خپل رب ښه ګمان نه ساتي هغوی سره دا نظریه د عقیده نشته ته ولې دلته کار کې دا خو حرام دی نو خورم به څه دی په خپل رب بدګمانه دی که نه دی دی ته د خپل رب په باره کې څنګه دا سوچ کوي چې هغه ته منع کړی چې دا کار مه کوه دا حرام دی او دغه رب به بیا ستا مرسته نه کوي چې ته کړې دا پرېږدي په خپل رب ښه ګمان ښه ګمان ومن یتق الله یجعل له مخرجا څوک چې له الله نه یېرېږي او په هغه ښه ګمان ساتي الله به له یو لار پیدا کړي د سختو نه د وتو ویرزقه من حیث لا یحتسب د دې ځینه به د رزق ورکړي چې ده به ګمان کې هم نه راځي بلکې یو حدیث ته بیانوم ډېر ناشنا حدیث ته امام احمد راوړی چې یو صحابي وایي یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی زما د لاسې ونیو فجعل يعلمني مما علمه الله نو د هغه علم نه ما ته څه خو کوم علم چې الله پیغمبر له ورکړی نو یوې راته ده وښوه یاده کوي دا ښه ویوې راته ده وښوه انك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل الا اعطاك الله خيرا منه وی دا خبره یاده که ګورې وی زما د لاسې نیولی به ماته وي چې دا ګوره یاده که که کله چې م ته یو شی پرېږدې د الله د یرې د لاسه الله به دله د هغې نه غوره درکوي دا خو واضح خبره یعنې سړی په خپل دا ګمان نه ساتي اوس د نشې سامان خرڅول څه دي حرام دي که حلال دي حرام دي یو سړی لګیا دی د نشې سامان خرڅوي دکان کې کار کوي په تنخوا باندې سړي ته سوچ وکړه ستا رب دا کار حرام کړی نو چې ستا رب حرام کړی دی او ته یې پرېږدي تا ته به د حلالو دروازې نه کولاوئ چې ته دومره غیرت په هغه رب وکړې هغه به ستا دپاره لارې نه کولاوئ خو چې ما ورته خو غیرت وکړو که نه موږ ته خو چې معمولي پته ولګي چې تنخوا پکې کمیږي یا د کمپنۍ نه وځم یا د دکان نه وځم بس بیا خبره تاوی راته وایي نو بس څه وکړو نه څنګه د دې ځوان دې سوال ته دې جذبې ته دې دیندارۍ ته سلام چې دی له دا سوال کې په دومره غربت کې څوک دا سوالونه کوي هم نه خلاصه څه ده نصیحت دې ورور ته دا دی چې د دې دوکباز سره د دې دروغجن سره د دې قصابي سره کار ستا ناروا دی ولې ناروا دی
د ده په مخ کې کېږي هر څه او ګوره دا نصیحت زما که چېرته زما دا بیان دې قصابیانو ته او دې خلکو ته رسي دا نصیحت زما دې ټولو ته عام دی په دوی کې ګوره دوکهباز او دروغجن ډېر زیات دی ډېر زیات او بیا زموږ په ملکونو کې جري که نه که ته دا سترګې لس راوباسې که نه لس خلک وایي سترګې څلور کړي څلور کړي نه لسې کا بیا د سره به کوم دوکه کوي داسې به د سر به د باندې وچورلی ته پوه هم نه شي کور ته چې راشي تیلې کولاو کې ټول چربیانې به پرتې حالانکې تا کتو ستا په مخ کې ورچولي داسې ماهره دوکهباز وایي دا په شتي په دغه وروڼو کې او څوک د ما نه خفه کېږي نه که څوک قصابي نه ټول یو شان نه دي خو بیا هم ووایم ښه په دغه سره وایم یېرېږو نه چا نه اکثر دروغجن دي الله نه یېرېدونکي پکې لږ دي تاسو وایئ خبره زما صحیح ده که غلطه ده لکه تاسو سره چې سره دا دوکې هلته نه شي دا خو عامې کېږي او بره به ناسي چې څوک ورته ښکاري چې چاته ښکاري نو او څومره درزو درزو به شي او به ور واچي که ته غواړې او که ته نه غواړې دا پوزه ته په دې خاورو کې ککړه که بیا به پکې هغه تا ته هغه څه اچوي چې هغه یې غواړي دا به پکې لازم لږ راځي نو د الله نه یره دې ورور ته موږ دا وایو چې ته د ده سره کار مه کوه اول دا وکړه پوه یې که که ویې منله یو ډېره ښه ده خپل کار ورسره کوه که ویې نه منله نو پرېږده الله به درله بل ځای کې د دې نه ښه رزق درکړي الله څه وایي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د ګناه په کار کې د یو بل مرسته مه کوئ دا خو مرسته ده بله دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څوک ستاسو کې ناروا کار ویني نو څه وکئ په لاس یې بدل کړئ د لاس طاقت خو د نشته په ژبه یې بدل کړئ نو نصیحت یې ورته وکړي که په ژبه نه کېږي فبقلبه په زړه سره دې کار ته دې بد وګوري چې دا غلط کار دی او دا ځای دی هغه ته پرېږدي والله اعلم